د تیر شوي خالي په ورځ 28 اګست کال 2022 د باړه ادبي لیکونکو لخوا د ډاکټر زبیر حسرت صاحب د ریټایرمنټ په موقع په افریدي آریا مشین رنګ روډ ارباب لنډۍ کې د یوې درنې غونډې تابیا کړې وه. په غونډه کې د مردان چارسده، شب قدر، باړه او د پېښور ګڼ شمېرو ادیبانو شاعرانو برخه واخیسته. د غونډې صدارت ډاکټر یار محمد مغموم صاحب کولو او په مشرانو میلمنو کې فیض الوهاب فیض صاحب، جوهر عدنان صاحب، ناصر علي سید صاحب کولو او د نظامت چارې بیوس افریدي ته د غونډې باقاعده شروعات کلام پاک ته وشو. په دغه موقع ډاکټر صاحب ته پټکۍ هم ورپسر کړی شو او شاعرانو ادیبانو خپلې مقالې په ډاکټر صاحب لیکل شوي خاکې او نظمونه وړاندې کړل چې ترتیب یې څه په دغه ډول دی. د نیمروز قیس صاحب نظم: دا د دې نازولي قصور دی چې ما ته وایي چې زما په غزل به مخمس لیکي او سنت توشیح کې به لیکي او محمد زبیر حسرت به پکې نوم راولي. نو په محمد کې څلور ټکي دي، په زبیر کې څلور ټکي دي او په حسرت کې څلور ټکي دي. دې لپاره 12 شعرونه پکارو او د 12 شعرونو باندې به 12 بند نظم تاسو واورئ. د ارمان باچا لیکل شوي خاکه او د دغه دواړو صاحبانو په صحبت چې کوم سړی رنګ شوی دی نو هغه کمال ته خامخا رسېدلی دی. د برې پښتونخوا نه راغلي میلمنو هم د خپلو خیالاتو اظهار وکړ. په پریزیډیم کې تشریف لرونکو محترم استادانو، غلام حیدر خپله خاکه واوروله. مې نویس که غواړې چې زه خوشنویس جوړ شم نو لیکه او لیکه. که زما په وس کې وه نو ما به په هر فن کې د لاساني اعزاز همدله ور بخلی وې. حساس یوسفزي صاحب خپل نظم وړاندې کړو. تاریخ د پښتو ژوندی ساتلی دی قربانو، زمونږ زبیر حسرت زمونږ زړه دی زمونږ ځانو. ښایسته د پښتو ګل دی چې ګلشن پې مزیدار دی، ای ډاکټر زبیر حسرت دی او دا محبل چې پې سنګار دی. فضل مومن د خپلې خاکې سره: د ګیري عمر زما په خیال د 45 کالو نه وړېدلی دی او خپل عمر هم پر روان 20 اګست. نو خبره کوم بیا د خاکه شروع کوم. ناغه یو سړی تللی و حج له، نو چې کله یې طواف کوو نو په هغه طواف کې ډېر جذباتي شوی نو چې یا الله بس ما دې ځای نه بونځې ژوندی او بس دلته مرګ مې نصیب کړي او دلته مې بس چې دی نو به دا ژوندون ختم کړي، زه نه ځم. ماښام نه پې ته به راغلی ده چې ته به پې راغلی ده او ته به یې ډېره زیاته سخته شوې ده. نو کسانو ته چې شا به ما بیا بوځې خانه کعبې ته، چې بیا راغلی نو بس خانه کعبې سره ولاړ دی هلته په جړا شوی دی و یا الله زه خو که مکل هم نه پوهېدم. اوس ضروري چې ته یاره دعا زما قبوله کړي، لږ شانتې خیال خو وکړه که نه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. فیض الوهاب فیض صاحب د خپلو خیالاتو اظهار څه په دې ډول باندې وکړو. ډېر محترم صدر استاد ډاکټر یار محمد مغموم صاحب، استادو ټولو په اجازت دا موقع زما دپاره په څو چنده د خوشحالۍ موقع ده. یو وجه خو دا ده چې ډاکټر زبیر حسرت زما د وړوکوالي یا د ماشوموالي نه راواخله تر اوسه پورې مسلسل داسې یو ملګری پاتې شوی دی چې څومره په ادبي حلقو کې او څومره په ادبي دنیا کې ډاکټر زبیر حسرت د باړه جناب ناصر علي سید وویل دغه په اعزاز کې چې دا غونډه جوړه شوې ده بلکې سنګار شوې ده لکه چې دلته یو شاعر ورو وي. نو خوشحاله وم په دې باندې چې هر کله چې سړی ریټایرډ شي او د سرکاري هغه پروفیسري او که بل څه هم جاب کوي نو دغه ورځ ډېره عجیبه غوندې ورځ وي. سړی ځان سره ډېر کرل ریبل کوي چې ما تر اوسه څه وکړل، څه مې کړي دي اوس په څه کوم. په دې هکله په اردو کې، په انګریزۍ کې، په ګڼ شمېر ژبو کې ډېر ښکلي تاثرات، مقالې، مضامین، ناولې پې لیکلي شوي دي. بلکې دې کې یو خاص طور باندې ګډ بای مسټر چپس یو ډېره مزداره خاکه ماته ناول زما ذهن ته رالو.
زبیر حسرت صاحب د ملګرو مننه په دغه ډول باندې ادا کړه. کوم چې زما په درناوي کې دا تقریب را جوړ کړ او بیا د هغو ښاغلو سپېڅلو مشرانو، ډاکټرانو، پروفیسرانو، شاعرانو، ادیبانو، پښتنو دانشورانو او همزولو ملګرو شکریه ادا کوم چې دلته راغلل او ماته دا درناوی راوبخه او زما په هکله باندې مقالې وویلې، زما په هکله خاکي وویلې او زما په هکله نظمونه وویل. نو مال درناوی او عزت راکړه. الله تعالی دې په خپل قدرتونو باندې درانه کړي، خوشحاله دې اوسي. خصوصا د پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب چې د محفل صدر دی، د دې ډېره زیاته مننه کوم. ناصر علي سید صاحب چې زما استاد هم دی، زما مشر هم دی، د هغې د راتګ هم یو جهان مننه. د فیض صاحب، د ادبي دوستانو مرکې، د ټولو ملګرو، د ساحو لیکونکو د ټولو ملګرو او د طلبګار صاحب دی د تنظیم د ټولو ملګرو، دغه شانتې د واجد ودان صاحب دی د ملګرو ټولو شکریه ادا کوم او تاسو له ټولو یو جهان مننه کوم. آباد او ودان. خو ما چې دی یاد کړی په خپل کتاب کې د غونډې صدر یار محمد مغموم صاحب خپله صدارتي خطبه کې ویل اده ښه شو. بل چې کوم دی د ده د کتابونو شمار چا داسې اګزیکټ نه ښیي، نو ما د ده نه تپوس وکړو چې ستا کتابونه چاپ کتابونه څومره دي؟ نو ده وایي چې 72 دوه کتابونه یې چاپ دي. نو زما خیال دی او 14 کتابونه یې ناچاپ دي. نو زما خیال دی چې یو زموږ مشر و فقیر محمد عباس قادریه، ما اورېدلي چې هغه 300 کتابونه چاپ دي. نو د هغه نه علاوه چې کوم دی د ده نه زیات کتابونه د بل چا نه دي چاپ. اگر چې د کتابونو زیات شمېر چې کوم دی نو دا څه داسې د عظمت خبره نه ده، خو دا زیات کتابونه لیکل چې کوم، ځکه چې آینسټاین چې کوم دغه لیکلي وه، هغه نظریه اضافت چې کوم دی مقالې چې کوم لیکلي وه، نو ما اورېدلي چې 14 صفحې وه. په 14 صفحو باندې هغه په ټوله دنیا کې مشهور دی او تر ابده به مشهور وي. نو زیات لیکل څه کمال نه دی، خو کمال دی ځکه چې لکه څنګه چې دوی ویل د 3 ګوتو نه چې دوی کم کار اخیستی او چا چې د ده کتابونه لیدلي وي، دا معمولي کتابونه نه دي، ښه غټ کتابونه دي. دا 22 کتابونه چې کم چاپ دي ښه غټ کتابونه دي. بیا هغه مقالې چې کوم دي، د چې کومې مقالې چاپ شوي نو هغه ګپ نه دی، لوی مقالې چاپ کړي دي. نو لکه دا چې دا د ده د ګوتو نه وتي، نو صرف د ګوتو نه وتل چې کوم دی دا هم یو کمالي کار دی. د ده بل کمال دا دی چې هغه چا ونه وي چې زمونږ د کلاسیکي ادب، یعنی زمونږ د ځوانان چې کوم دي نو دوی په جدید ادب باندې خبره کوي، څوک په ډرامې کوي، څوک په افسانې کوي، څوک په خاکې کوي، څوک په څه کوي، څوک په شعر کوي. خو په کلاسیکي ادب باندې ډېر کم خلک، زموږ ځوانانو کې ډېر کم ځوانان دي چې په کلاسیکي ادب باندې د هغې عبور وي. ښاغلی زبیر چې کوم دی، ډاکټر زبیر، دا زموږ په ځوانانو کې لومبی کس دی چې دی د جدید ادب سره سره په کلاسیکي ادب باندې د ده نظر دی او ډېر ژور نظر یې دی. نو دا د ده یو کمال دی. خبرې ډېرې دي، خو مانځه وخت دی، نورې خبرې به چېرته بیا وکړو په دې ځای باندې. ډېره مهرباني.